څه مشکل شته په دې کار کې او که نشته دی؟ یاره جی مشکل پکې نشته ملګري کیمره لګېدلې له خیال کوه که نه کیمره لګېدلې خدای تعالی دلته ته اوس ګوره او زمونږ غم هم شریکي زمونږ خوشحالي هم شریکي زمونږ هر څه شریکي زمونږ د پښتنو دا یو اتفاق دی چې کله موږ اتفاق وکړو که نه او په یو اتفاق وو نو انشاءالله چې امریکا هم دله والو صحیح صحیح بچه رسلنګ شروع دی وروره زبردست دی هلک لاس اوچت که هلکه تا وګټله لاس اوچت که لاس اوچت کا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ جی کتونکو زیم مشتاق علم ستاسو ورور راغلی ما د خښتې یو بټۍ ته دلته کې چې کم خلک مزدوري کوي خواري کوي او دغه د خښتو مزدوري دیاړي کوي دې خلکو سره به ستاسو ملاقات کوم چې د دوی دا ژوند څنګه تېرېږي او څه حساب کتاب دی او دا خښتې په څه ترتیب سره تیارېږي راځئ د خښتو د بټۍ چې کم مزدوران دي د دوی سره ستاسو ملاقات کوم چېرته مزه دا پروګرام وګورئ ډېر خوند او مزه ده پکې راځئ زموږ سره جی کتونکو څنګه چې ما وویل چې یاره دغلته د خښتو بټو کې چې کم امیشته مزدوران دي هغوی خواله ورځم دلته د ورور خواله رالمه د دوی نه به لومبی تپوس کو خپل تعارف راسره وکړئ وروره السلام علیکم جي لږ رادیو خوښېږي تعارف راسره وکړئ تاسو د کم ځای موږ د شیرپو 400 ها شیرپا او 400 او دلته د خښتې د روزګار چې کوئ دا د څونه وخت نه کوئ تقریبا یاره جی دا خو د 12 کالو نه کوم لس 12 کال نه او دا راته ووایه دې کې څومره کسان تاسو سره دې روزګار کې اخته دي لکه یاره لکه دا د بټۍ خبره ده یو نیم سلم پکې 200 پورې پکې مزدوران او کار ګران دی یا آسان دی دا راته ووایه لکه مطلب څه مشکل شته په دې کار کې او که نشته دی؟ یاره جی مشکل پکې نشته ملګري کیمره لګېدلې له خیال کوه که نه ها مشکل پکې نشته او دا راته ووایه څومره کسان په دې کې د کور نه تاسو په روزګار یې؟ یاره دی که موږ 4 کسان موجوده وخت کې لګیو صحیح ملګري ته د کیمرې د مخه نه لږه خو د هلک نه انټرویو کوم بیا وروسته ګپ لګو کیمره لګېدلې ته دونه سوچ نه لرئ ها ملګري دلته 4 کسان تاسو د کوره په روزګار یې د دې لکه زر خښته تاسو څه حساب سره وباسئ؟ یاره چې موږ له اوس وخت کې 1000 روپۍ راکوي 1000 روپۍ او دا د ورځ کې تقریبا تاسو په 4 کسه باندې څومره خښته تیاروئ؟ 3-4 هزار وځي 5-6 زره خښته وځي په ورځ کې تا ملګری دی دا نه ملګري تپوسونه دنه کوم ته 2 منټه ودرېږه تا نه بیا تپوس کوم ښه دا راته ووایه ملګري چې دا پیسې د دې څه ترتیب سره بیا تاسو ته میلاویږي چې دا خښته تاسو وباسئ نو دا بیا څه ترتیب شه دا پیسې میلاویږي؟ دا خو په اسانه میلاویږي چې مالکان دي دغه مخامخ دفتر دی او ښه سهولت سره یو شی میلاویږي بعضې خلک وایي چې یاره مطلب د مصري دا پیسې او د خښتې دا دې باندې سړی پوه هم نه شي او ګر کوي د سړي نه الوځي دا خبره حقیقت ده که نه؟ دا دغه اصل کې داسې نه دی کار به ډېر کوې که نه نو بیا به درته ډېرې پیسې میلاویږي پوه شوې ملګري ته خدای خاطر وکړه ته دا لږ تاسو ملګری دی ته د کوم ځای دغلته مې چیلې مې راوستې کیمره لګېدلې خدای تعالی نصابدار دا لږ وکړه ملګری دی ستاسو یا څوک چیلو والا دی یاره ملګري څوک مه راپرېږده ښه لږ رادې خوښېږي دا راته ووایه چې تاسو ته دا پیسې میلاو شي که نه نو دا پیسې ستاسو څه په کار باندې راځي یا نه راځي؟ نو بس دغه په کار راځي موږ دغه محنت ته په سودا په ځان راوړو که نه دې بټۍ کې تقریبا څومره کسان روزګار کوي لکه څومره تعداد د ورځې خپله مزدوري دلته کې کوي؟ یاره کسان خو هغسې ډېر 150 خوشا پکې دغسې لګیا دي 150 کسان او څنګه لکه د مالکانو رویه تاسو سره څنګه بعضې خلک وایي یاره دا بټو والا چې کوم دي خلک ورسره ګاڼئ او دا سیسټم دا حقیقت دی که دا ګپ شپ نه جي نه دا غونډ ورسره ګاڼه دي کوم چې دي که نه 100-200 کسان دي دا غونډ ګاڼه دي دوی ته مخکې پیسې وخوري پوه شوې یا ته مخکې پیسې والي نو ځکه پیسې د خپل ضرورت نه والي که نه تا خپل ورور 100 روپۍ درکوي ملګري پروګرام شروع دی او ته دا راځې دغه کې هغه وایي مړه ده تا سره بیا وروسته ګپ لګوم
دا لکه خواکې دا ستاسو ملګری دی دغه تصاویر ما سره مې دوه درې خبرې وکړې تا سره په سلو کې ته ورګه ملګري دا پروګرام کو ورګه دا کیمرا کې موږ صحیح راځي کنه کار یې لګا ها دا راته وایي جی چې دلته کې روزګار شروع کړي نو تاسو له داخله کورونه درکې دلته رهایش د پاره لکه هغه چارته دي ته خو تاسو نشد راتلې کنه نو دا څه حساب کتابي دا کوارټري دي خمسیدار دا کورونه دي خمسیدار خپل مزدوري کو خپل پېښوي او دا خپل کور ته ځو او څنګه دا کوارټر لکه د کمزوري سازش شوی کنه صحیح دي خپل سازش شوی د خپل پاسه په چتونه دي خپل کنکریټ په کړه دي خمسیدار خلات ته ودا خیر دا دغه دي چې یو دوه کمرې ته موږ لم راکی کنه موږ به پکې خیر د شپې سمجو لکه زه دې انټرویو کوم او ته دا ماره راځي دا خبرې کې ملګری دا لکه خواکې دوه کمرې ورګې په کې سم ور به کوله زه خدا نه دا له کولې ونه خو نه دی دماغي خراب نه دا غلطه مونږ ګړې سره یو بس ټول والا خو دی ونی مرګري سوال دا کوم د الیکشن انټرویو کوم ځکه ما سره دومره ټایم نشته دی خدای خاطر او په ځل څنګهول مګوه دا به کټ ها دا راته وایي مرګري چې دلته کې لکه اوس یو سړی ناشنا راشي بیروزګار ای کنه نو دلته به کار په څه ترتیب دوی سره ملاویږي دوی سره به داسې ملو شي بس دوی سره دغه لګي مثال خبره کار وسري ولا به ورکی چې کم کار کولی شغه کار بوله ورکی او چې کم نشي کولی بس دغه څه بګر او دې کې لکه مشنګرانی سمره لاول به دا خټه چې کم دي خلک به پکې ګرځېدل او دا عقل به کول او دا ټول ورځ به پاغي باندې خراب کړه نو اوس د دې څه ترتیب لګا مالکانو کم از کم چې دی 1 کروڑ روپیا باندې کړي دغه مشندري ستاد روان دی لګیا نه او خو سہولت د خاطر سم مسله نشي مرګري د کیمرې مخه د خدای خاطر وکم راوړه راله و جمله تاسو کې دا پروګرام شروع دی ته په ما باندې پروګرام تباہ برباد کې یو دوه خبره ما سره مو کوم ګوره دوی ته څه وینې زه دا مخ لیوانه کوم ګوره هغه هغه ته سیټ تل کوي سیټ ته ودرېږه مړه دا څه په جولیات دي شروع کړي دي ترا دې خوښه دا لکه ستاسو ملګری دی که داسې دا دلته چې د څاروي سره د کندو مندو کې میخ یو سره ته څه دې خوا راشه ماله مې یو ټیک ټاک به جوړ کړم ماله مې یو ټیک ټاک جوړ کړی د خدای تعالی نصابداره دا پروګرام دی دا نیوز باندې چلیږي پوه شوې د دې مزدورانو زه حال احوال ښیم چې د دوی ژوند څنګه روان دی څه سیسټم دی زه ده سره دا معلومات دي پروګرام دی نن په بټۍ باندې زما پروګرام او ته دا مارې کله د کیمرې مخې ته راوړې کله دا ته څه کې لیونی خو نه نه بس کوي خپل پروګرام وکړي دا قران ودرې زه ودرېږه دغه ته سیټ خاموشه ودرېږه بس خوله مه ټروه راځې خوښه ښه دا راته وایي وروره اوس لکه نن سبا خلکو تعلیمونه کړي دي هغوی ته روزګار نه ملاویږي نو آیا د بټۍ دا روزګار چې کوم دی دا سخت دی آسان دی هغوی راشي دلته یا رانشي دي یاره جی دا اوس ته څنګه انټرویو په آزاد لکه دغه چې کم سړی دا چل ورځي هغه ته خاص آسان دی ها جی او جاو لکه څه مشکل پکې شته یا نشته نشته استاد سړی ته ډېر آسان کار دی خاطر به دې سره غونډه کې هغه ګول غونته دغه پاغه کې به ورولې د سی به ولې بس څنګه به راغونډه کې وګوره یا بده سی کې دسی به کې ټیک شو بیا به چې ده دا دغه ورګه دغه دې هټه دغه پانچو دا غونډه نو بخره دا پروګرام دې کینسل کړه ته راو شو ګوره څه دې سی به ولي لکه دوی چې مو دا آسان کار دی خو دوی لاسې چل نه ورځي بس وګوره داسې خلک جوړوي دا څه خدای اصحابي نه بوتل لکه هغه دی لږ دباو پې وکړه مړه دا څه پاګل انسان دی راځې خوښه مرګري دا لږ در سره ګوره چیړ کوي دا لږ در سره چیړ کوي دغه مه کوه بس په زول ټتېږه مه دا پروګرام ریکارډ کوو ته مو ګوره موږ به م ګورو صحیح شوله مرګري دا راته ووایي چې دا خښته کله تیارېږي که نه د دې څه مشکل وي مشین وي که نه صرف دغه د لاسو د ډۍ سره دا تیارېږي دا په لاسو تیارېږي جی په لاسو باندې مشین کامیاب نه دی ها مشین کامیاب نه دی نو څنګه لکه د خټې مشینان راغله هغه کامیاب شولو او دا کامیاب نه شو دا څه وجه ده بس دا هر کارګر ته د خپل کار ښه پته لګي نو او جاو
څوک وي پلستر نالي څوک سوي کنه. ها د ستاسو د مرګرو کې خو به لکه کمزور او طاقتور هم راځي لکه مطلب یو سړی کار کولی شي او سړی نشي کولی کنه هغه کار کې لکه کمزوري مرګري هم راځي کنه. نو آیا ته په هغه کمزوري کې کنه دغه چې دی د خخ راوځي بس یې لکه بس یې راځه بس ته بس یې زه صاحب جانانه دا ستا مرګری دی که څنګه دا چې د ګوجر د میخې ساري کوڅه کوي دغلته د کنده کې مرګرو دغه لیونی ده دا ته وګوره دی خو راغلی ښه را دی خوښه مرګري خفه نه شي ستا ټایم مې هم خراب کړو لږ کیمرې ته مخامخ بس دا پروګرام ریکارډ کوو مړه خدای زه بې خونه باسي. ښه دا راته ووایه مرګريه چې دلته کې دا ټوله بټۍ چې کومه ده دا کالو سر روانه وي که نه د چوټي موټي هم کېږي د دې څه حساب کتاب وي؟ کالو سر روان وي باد باران کې چوټي جمعې پر ورځ چوټي د لیبرو ها جی باد باران کې لکه دغه که دا تاسو خښتې وباسئ که نه او دغه باران دغه وشي پوه شولې لکه خښتې لمدېږي نو دا پیسې ستاسو اوړېدلي او که نه دي اوړېدلي جی او دا چې موږ پټیم کو دې پیسې موږ له راکوي لکه خښته تیاره شي په لشتک کې بیا پټوئ نو د دې پیسې موږ ته میلاویږي دا خخ زه پټه کوم اوس ما چې جوړه کړه مرګري ګوره مونږ سره ټایم نشته او فضول دماغ مه خرابوه ډایرکټ نه یو څو خبر انټرویو کوم ځم مړه مرګري کیمره روانه ده ویډیو روانه ده ته ودرېږه یار زه دا کیمره لږ ګورم خړه زه راړه وشو دا به زه نه کوم زه تاسو خبرې کوم دې خوا راځه داسې کار دی مرګري چې دلته کې تاسو ته خاوره ختمه شي که نه خاوره نو دا خاوره بیا تاسو دې ته ډیری کوئ څنګه لکه دا خو خالي میدانونه یې زه ګورم که نه د میدان کې داسې خاوره نشته دا تاسو ته په ټرالو راځي که دا څه حساب کتاب یې دې څه پروګرام دا چې مالک راوړي ځان له په خپلو خرچو باندې هغه د تذکرو باندې موږ راکونو ځان له او ټرالۍ دوه ډکې کو بیا دغه کو راوړي دي لکه زه د لږ نه انټرویو کوم او ته بار بار انټرویو کوې حضرات رامړه دا لوړ لاګ هغه ته ودرېږه په ارام تا ته بیا خبرې کوي که نه خبره وره مرګري دا لږ ستا ملګری دی که څه ایماني خبر راته دا ګوجر دی دا ګوجر دی نه پېژنم اوس چې ته راغلی دې خوا راشه دې خوا راشه دا نه اول انټرویو والا په ایمان راته وایي دی لږ ملګری که څه حساب کتاب دی دلته څه کې راغلی ته دغلته ګډې سره او دلته څه کې پټی کې دلته چل به زده کوو که نه نو چل به زده کوې نو تا خو ځان له د وخت نه سم پلار ساز کړی خو بیا زمونږ دې خبرو ته پرېږده چې موږ هم معلومات وکړو د خلکو ته هم دا معلومات ورکړو څنګه معلومات ته پکې د ګډو څه وایې ځه دا د ګډو پروګرام نه درو خاموش دا د پټېلې دا د پټېلې انډه څه شابه ده دا به زه بولم دا بوله مړه هغه ته ما نیولې ده ته خبرې کوم ته کار پروت څه خبرې کوم ما دا نیولې ده مرګري که ستاسو دا لږ ملګری خو دا لږ پوهه کوي دا راته ووایه مرګري دا ماشومان تاسو سره دلته کې دا کار کوي نو د دوی نه خو سکولونه پاتې دي دې باره کې تاسو څه وایي نو سکولونه خو زموږ د خپل ځان نه پاتې دي موږ د اوس مالک دا نه و چې تاسو په دې وړو باندې سکولونه مو وایو ځان سره کار ته لګیا کې خیال دی دا زموږ لینډ زموږ نه نو لکه دوی مستقبل بسې لکه دا خو مالک خو تاسو ته نه وایي نو تاسو له لږ په کار نه دي چې د سکول دوران لم ټایم ورکوي خیر دی بیا د سیکنډ ټایم کې تاسو سره کار کوي یاره جی نن سبا زموږ خو غریبي د پرایوټ سکول اوس هم نه کېږي او سرکاري سکول دی چې دا ماشومان لاټې ټوله دلته کې صوباړي علاج کې راغستي استادان سي سکول نه ښایي خیال دی کوئی سکول نه وي موږ به یو دوه کسان ځان سره کو ګډې به ولا دغه دیاړي به ګازي او راځي په دې ګډو ورځي دا کار وروت دی ته څه کارو کسانه کړو وای دی والله وای دی کپیړه بازار کې وای دی ها چهره باندې اوس کې دی ورته کېولې به دې بوزو زه هلته به دې بوزو صحیح ده کو پې نه خیر ده پې بدله زه درکړم ته څه وایې یاره دې ملګري ته ته ملګري خاموشه ودرېږه خاموشه ملګري دا ټیټر اواز لږ کم کا خفه نه شي لږ کم کا ها دا راته ووایه ملګري ټایم مې له خراب کو خفه نه شي وایه خو لکه زه د ماشومانو دیني مدارس سوچم کوم که نه د دوی د دین سبق ویلی کېږي یا نه لکه دا خو د آخرت غم هم کول پکار وي که نه
بس زمونږ چې په کوم د وسه کار یې لکه دین مدرسې جومات ته ځي راځي سبق وایي ګاونډ کې وایي یا به کار کوي یا به چې دی هغه کوي سبق وایي نو یو کار به کېږي ته اوس څنګه دوه کاره کوې دولت کار دی ګوره ټیم دی ضایع کړو د خدای خاطر وکړه ظالم بچي زه دلته پروګرام ریکارډ کوم بار کیمره مې رانه بندېږي چاره ځواته نه ته په قلار ول نه کښېنې یار ټیک ټاک پکې معلوم راځه ګډوله شل چې په خبره ده دواخان ماما راشه هلکه دې خوا راشه دې خوا راشه لا بېجان دله غاړه ورکه شمه دا همدغه کس دی زما ملګری دی که نه دا ستا ملګری دی دا زما چې والم نه دی مسلمانه ښه چې نن وریځ ده زمونږ خو بیا دماغ کار نه کوي نه ایماني خبره کوه تا ته پته نه وه ستا دی په خدای قسم یې په خدای مې د قسم یې ګوره ته پته ستا ملګری دی نه تاسو وایئ چې دا لیونی رالیږي او که نه مونږ هم چې دا خو چې دلته نه ده څنګه نن راغلی دی نه لکه سپېړې ته دې اړوو که نه یاره بېشکه چې مې وتړو مړه انشاءالله زمونږ پښتانه به داسې نه کوي ډېر حوصلې او ډېر محنت کشه دي محنت کوي پوه شوي خو دا خو دې دنیا ته یو پیغام ورکوو ثقافت چې دی زمونږ ګوره رباب منګی دی ټیک شوه او اجره ده ټیک شوه جومات دی غم دی خادي ده ټیک شوه دې کې موږ ګوره زیاتره چې دی بار ملکونو کې چې دی غم خادي چې کوم هغه یو کوري په یو کسي بس په چا راله په هغه او زمونږ غم هم شریکي زمونږ خوشحالي هم شریکي زمونږ هر څه شریکي زمونږ د پښتنو دا یو اتفاق دی چې کله موږ اتفاق وکړو که نه او په یو اتفاق وو نو انشاءالله چې امریکا هم دله والو صحیح حاجي صاحب د کوم چې د دې بټۍ منشي صاحب دی د دې بټۍ نگراني چې چا سره ده نو هغوی ما سره ولاړ دي ماشاءالله دوی ما سره ډېر کومک وکړو ما ویل دا کسان چېرته چیړ ونه کړي ولې خښتو واله دي که نه دماغ اکثر دی ګرمۍ دغه کړي خو زه وله په یخ موسم راغوښتی یم نو دوی سره مې دا پروګرام کوو حاجي صاحب سلامونه قبول کړئ دی سلام څنګه خیر دی خیر دی ماشاءالله کسان خو ډېر حوصلې والا او ډېر حوصلې والا دي خو سړی دله بچ شو که نه وښې دله خدای بچ کړو که نه څنګه زموږ پروګرامونه ګورئ څه خوندونه ماشاءالله ډېر ګورو ډېر ښکلي پروګرامونه ډېر ښکلي دغه او چې داسې پروګرامونه کېږي نو ستاسو رایه څه ده چې یاره دا کېږي نو ښه ده او که نه کېږي نو چې کېږي ښه ده نو بس بعضې وخت کې سړي د ټینشن یې سړی وګوري نو هغه پام یې پرې غلط شي وخاندي راوخاندي نو ډېره ښه خبره